ټرمپ یو ځل بیا د باګرام په اړه د ډیرو خبرو کولو خبر ورکوي، خو تر شا یې څه دي؟ بلخو امریکا ټول لوړ رتبه پوځي جنرالان په بیړني ډول راغوښتي دي. آیا امریکا د کوم نوي جنګ که د باګرام نیولو لپاره تیاری نیسي؟ په همدې حساس وخت کې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر او لومړي وزیر شهباز شریف هم له ټرمپ سره لیدلي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر که. نننۍ خبرونه تر وروستیو راسره وګورئ، په دې ټولو به خبر شئ. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې د باګرام په اړه لا ډېرې خبرې لري. د امریکا ولسمشر ټرمپ د باګرام په اړه د کوم ځانګړي وخت له ښودلو پرته اعلان وکړ چې هغه به د باګرام په اړه خبرې وکړي. نوموړي د خپلې لومړۍ دورې د حکومت پر مهال د امریکا د پوځ لخوا د باګرام اډې د بیا رغولو یادونه وکړه او ویې ویل چې د پوځ تجهیزات په افغانستان کې پرېښودل شوي دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوې ناسته کې زیاته کړه، موږ به د افغانستان او باګرام په اړه هم خبرې وکړو. خو نوموړي د نورو جزئیاتو ورکولو پرته وویل چې د باګرام په اړه به دقیقاً ډېرې خبرې وکړي. ټرمپ چې دغه خبرې د څو اجرایي فرمانونو د لاسلیک کولو پر مهال وکړې، یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په خپله لومړۍ دوره کې یې پوځ بیا ورغاوه، خو د جو بایډن ادارې د پوځ یو شمېر تجهیزات په افغانستان کې پرېښي دي. که څه هم د ټرمپ په وینا په افغانستان کې پرېښودل شوي تجهیزات د پوځ د ټولو تجهیزاتو یوازې یوه کوچنۍ برخه ده. نوموړي د خپل وینا په یوه بله برخه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې ورځ هم وبلله. ټرمپ په وروستیو اونیو کې په مکرر ډول باګرام اډې ته د امریکا پر ستنېدلو ټینګار کړی دی. دا موضوع هغه مهال راپورته شوه چې ټرمپ د وږي په 28مه په لندن کې د بریټانیا د لومړي وزیر کیر سټارمر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل، مونږ هڅه کوو چې د باګرام هوایي اډه بیرته واخلو. په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکو د افغانستان خاورې ته د امریکا بیرته راستنېدو سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد له العربیه سره په یوه مرکه کې روښانه کړه چې د باګرام هوایي اډه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده او د چین یا امریکا پورې اړه نه لري. د افغانستان اسلامي امارت وایند وویل، امریکایان باید له افغانانو سره په ډیپلوماتیک او منطقي ډول چلند وکړي. نوموړي زیاته کړه چې زموږ خلک به د خپلې خاورې په یوه برخه کې هم د بهرنیو ځواکونو شتون ونه مني. ورته مهال بیا رویټرز خبري اژانس د پینټاګون د یو شمېر موثقو سرچینو په حواله لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزیر پیټر هیګسټ په بیړني ډول خپل لوړ رتبه نظامي جنرالان راغوښتي دي. د راپور له مخې دغه غونډه راتلونکې اونۍ په ورجینیا کې جوړیږي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې هدف یې څه دی. د معلوماتو له مخې ځینې امریکایان اندېښمنه دي چې د دغې بیړنۍ راټولېدنې شاته ښایي په لوړه کچه پالیسۍ او یا هم پوځي لیکو کې بدلون راشي. بلخوا په همدغه اساس وخت کې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر او لومړي وزیر شهباز شریف هم له ټرمپ سره لیدلي دي. د پاکستان حکومت رسمي مطبوعاتي ادرس د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د خپل هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د لیدنې عکسونه خپاره کړي دي. د دغه لیدنې او د بحث شویو موضوعاتو په اړه نور هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي.